حلال بخوري حلالو کې برکت دی حرامو کې برکت نشته حلال رزق چې خوري د حلالو ډیر لوی خیر دی په حلال رزق کې حرام سړی حضرت انس رضی اللہ عنہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابی دی لس کال د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړي دی یو ځل حضور پاک ته عرض وکړه الله رسول ما ته داسې دعا وکړه چې ما الله مستجاب الدعوات کی ناشنا دعا چې زه څه غواړم چې خدای پاک هغه څه کوي حالانکه دته رسول الله مبارک درې دعاګانې کړې دي مور راوسته ام سلیم او رسول الله مبارک ته کېنو او ورته وایي انیس خادمو کا دا انس ګوټې د خدمت کوي فادعو الله له د خدای نه د لپاره سوال وکړه نو رسول الله مبارک ولې داسې دعا وغوښته اللهم بارک له فی عمره وماله وولده خدای عمر کې مولا برکت واچوه مال کې مولا برکت واچوه او بچو کې مولا برکت واچوه نو هغه دعا د پیغمبر مبارک قبوله شو اخره کې دی بصرې ته تللی دی او دا حضرت انس په بصره کې آخر من مات من الصحابة بالبصره په بصره کې اخیری صحابي دا وفات شوی په بصره کې او د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم صحابه سره ملاقات شوی یو پکې حضرت انس ابن مالک دی نو دی وی د حضور پاک دعا راته ولګېده وی د خلکو باغونه په کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي مال کې برکت دی او په عمر کې برکت سره وی سلو تقریب بلکې سلو نه وړېدلې ما نه مې غاښ پرېوتې دی نه مې ګیره لاس بینه جوېده دا د عمر برکت ټیک ټاک برابر او اولاد کې برکت سره وی تر اوسه پورې ما دوه کم سل بچین وسی ولیدل دوه کم سل بچین وسی مې ولیدل او نور دې پکې خدای خیر واچي چې نور څونه را روان دا برکت نو هغه حضور پاک نه بل سوال کوي الله رسول ما ته داسې سوال وکړه چې زه مستجاب الدعوات شم چې زما دعا قبلیږي چې زه څه دعا کوم چې الله قبلی رسول الله مبارک ورته عجیبه لفظ وایي تاسو ته ووایم که کوم انسان وایي زه مستجاب الدعوات شم زما کومه دعا کوم قبلیږي نو دا ټکی دی هر سړی د دې اهل ګرځېدی شي هر سړی له مستجاب الدعوات ګرځېدی شي رسول الله مبارک ورته څه فرمایي وی حلال وګټه او حلال وخوره بس حلال کما اور حلال کاو حلال وګټه او حلال بس ولې چې کم انسان ترغیب و ترهیب کې د منذری علی کی چې کم انسان حرامن وړی وخوري حرامن وړی یون وړی څلوېښتو ورځو پورې د دعا نه قبلې بس خبره خلاصه مونږ چغې وو که نه الله زمونږ دعا نه قبلېږي زنانه چغې وي زمونږ دعا نه قبلېږي سړي چغې وي چې تهجد او د پاڅېدم د دعا مې خوله شنه شوه نه قبلېږي سوره یاسین حاجت پوره کېږي هغه لولم دعا نه قبلېږي سار او ماښام خدای ته چغې وام دعا د حضرت موسی علیه السلام په لاره روان دی جلیل القدر پیغمبر دی او یو سړی لګیا دی دعاګانې کوي او داسې دوا دې سړي شروع کړې ده چې جاړي او ګیره ټوله د اوښکو نه ډکه ده او د الله صفتونه کوي یا الله یا الله یا الله ته مهربانې خدایه ته دعا قبلې الله زه محتاج یم ستا چاته دا د خدای صفتونه او صفتونه او لګیا دی رب العالمین ته حضرت موسی علیه السلام شاته ودرېده چې دا سړی خو زما امتي دی زه خو یې لا نیم لیدلې خو چې دې دعا کوي زه پې امین ویم دا قبلېدو ولا دعا دا به څنګه خدای نه قبلې دې جړا ته وګوره دې لاس چې دا وجود یې رپي د الله د یارې نه دې رپېدلو ته وګوره دې چغو ته وګوره او یوازې لګیا دې څوک شته دې نو باندې ته صحرا ته راوتې دې خدای ته چغې وایي شکل یې دا غریبۍ او دا عاجزۍ جوړ کړی دی او شکل شاته ورته غلې غوندې ودرېده چې دې دعا کوي زه به پې امین ویمه فورا جبریل علیه السلام راغی موسی څه چل دی وی د دې سړي دوا ته حیران شوم د دې جړا ته حیران شوم عجزۍ ته ورپېدو ته او چغو ته او دې بیریا دعاګانو ته دته ودرېدم چې دې دعا کوي زه به پې امین ویم قبلېږي راځه وی د دې نه قبلېږي راځه ته چا به د دې نه قبلېږي ولې نه قبلېږي وی حرامې ګېډه کې پرتې ده جامې چې اچولې ده هغه حرامه ده کوم ځای کې چې اوسېږي هغه هم حرام ده بس خبره خلاصه جامه حرامه خېټه کې حرام او کم کور کې چې اوسېږي هغه حرام دوی دې چغې کوي خدای ته نه قبلېږي خبره خلاصه شوه نو که ځان نه مستجاب الدعوات جوړول غواړي چې زما دعا دې قبوله شي او زه کومه دعا کوم خدای قبوله کړي حرام پرېږده بس
توبه وباسه د حرامونه. ځکه رسول الله مبارک فرمایي هغه لحم نبت من سحت چې کومه غوښه د حرامو نه زرغونه ده فالنار اولا دې سره اولا بها دې سره اور لایق دی. بس خبره خلاص. حرام خرڅ شي، حلال رزق خوره دعا به د خدای قبلوي. حلاله جامه اچوه دعا به د خدای قبلوي. حلال کور کې اوسېږه دعا به د خدای قبلوي. او که دا حرام خوري کې په قلار کې نه فریادونه مه کوه زما دعا کوم ونه قبلېږي، دعا کوم ونه قبلېږي، دعا کوم ونه قبلېږي. څه به قبوله شي؟ غوا باندې ټوله ورځ پردی ګیا خورې، پردی شوتل پې خورې، په میخه باندې ټوله پردی بوساړه د شپې راوړې هغه پې خورې، خشاک باندې چې اور بلی ټوله ورځ پردي خشاک راوړې هغه پې خورې، د سړک بوټي وې هغه راوړې، بل خورې بل خورې هغه پې راوړې. کوم ځای نه به قبوله شي؟ قبلېږي؟ شپې وځي او سبزی پردی کې دی پردو وږو له ننه وځي او چې دا دسمات یې کوم او دوه درې رامات کې جیب کې واچوي. په بچو یې مه خورې، په خپله یې مه خورې. زه پې مه خوره که نه مه دا لوږې خو نه خورې. قبر له به نه ځې ته، اخرت له به نه ځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی، الله رسوله که زه د الله په لار کې وجنګېږم مقبلا غیر مدبر، مخ په مخ شات کېږم امنا کوم خوا به ځم؟ وایي جنت. چې دا سړی لاړ حضور پاک صحابي ورولېږي، دا سړی راواړوې ردوه راویړوې چې راوسته وایي تا څه وې؟ مې که د الله لار کې د کافرو سره وجنګېږم مخ په مخ او شاکوم امنا نو ماله به خدای څه راکړي؟ تا وی جنت. وی نه یو خبره واوره، وی که د الله په لار کې مخ په مخ وجنګېدې الله لار کې کافرو سره او شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمع دی. اگر چې بیا نه جمدی کېږي بیا د خدای جمدی کو بیا دغسې وجنګېږي او بیا شهید شوې بالفرض بیا د خدای جمدی کی او بیا هم دغسې وجنګېدی الله د رضا دپاره کافرو سره او بیا شهید شوې هله به جنت ته ځې چې پردې قرض در باندې ني او چې دومره دا ګوته مبارکه داسې کړه چې دومره پردې حق در باندې پورې جنت ته نشې تلې. الآن جبریل اوس جبریل راغی وقال لي هکذا ماته دا خبره وکړه. څونه حرام خوري، څومره مونږ حرام خورو بچو دپاره. قسم په خدای که دې پکار شي، ښځې دپاره والله که دې پکار شي، خویندو دپاره زما په رب که دې پکار شي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه. خو د قیامت په ورځ به یو بل نه تښتي. هغه بچې به دې پکارېږي چې حلاله دې وله وګټه او ده پې علم وکړو او ده پې قرآن وو او دې د قرآن تلاوت کړي او تا نه پاتې یو دې منځونه او دسونه او ذکرونه کوي. دا نور دې نه پکاري. دا نه ولې خیرات خرابی د پردو دپاره هلته نه پکارېږي. او چې لال مړ شو به دغه څلوېښتي مالوېښتي د خلکو د خاطره کې در پسې وکړه چې خلک وایي پلار پسې ډو خیرات ونه هم څلوېښتی په شریعت کې نشته، نه جمعې شته او نه څلوېښتی شته او نه پکې درې مې شته، دا په شریعت کې نشته. خیرات هر وخت کولی شي او هر ځای کې کولی شي او دا مخصوص چې مونږ کو دا په شریعت کې نشته. دا نه صحابه کړي دي او نه رسول الله مبارک کړي او مونږ خلک یې څه لکو. مونږ ډېرو خلکو ته وایه لکه غریب یې مه کوه، دا خاتون او دا شی مه کوه. وی خلک وایي چې اړو د پلار دپاره یې څه ونه کړي. دا به ریات شوار سره دبته وغورځېدل. زما رونو لومبۍ خبره ده حلالو.